مایکروسافټ ورډ کې ټولز مایکرو په ذریعه باندې موږ کولی شو یو څه ریکارډ کړو. مثال زه اول دغه ریکارډ نیم مایکرو کلیک کوم، دلته ورته نوم ورکوم مثال ای. تاسو کولی شئ کیبورډ شارټ کټ هم ورته ورکړئ. ګوره کیبورډ کلیک کوم زه دې ځای نه ورته ورکوم مثلا کنټرول اف اساین. کنټرول اف به ووایي اساین دا مخکې موږ ویلو چې کیبورډ شارټ کټ څنګه جوړېږي. کلوز اوس زه ګوره لیکل کوم my beloved Afghanistan, the land of tigers, the ocean of tears. دا خوب کې ها کلوز ګور دا سټاپ شو، بس ریکارډینګ سټاپ شو. دا یو لاین ما ریکارډ کړ. هر وخت چې زما په کار وي هغه شارټ کټ کنټرول اف هم کلیک کولی شم. ګوره راغی my beloved، ګوره کنټرول اف. او کله چې مثلا هغې ځای نه رن کول غواړئ سټارټ مایکرو دلته هم ریکارډ کړم مایکرو بټن به کلیک کړئ دلته به ورته وي رن. ګوره ای دا ګورې دلته راغی. تاسو کولی شئ هغې ځای نه هم رن کړئ. ګوره زه ټول کوم پاکوم او بیا راځم ورته وایم مایکرو د ای چې ریکارډ شوي هغه رن کړم. همدا ډول رنګ هم ریکارډ کولی شئ. مثال ګوره زه دلته راځم دا ځای سلیکټ کوم اوس راځم ورته وایم ریکارډ نیو مایکرو. د مایکرو ته نوم ورکوم WW ټول بار مثلا یو شارټ کټ ورته جوړوئ هغه شارټ کټ دا ټول بار جوړېږي. پاس ګوره دلته مې راوسته بس همدا نوم یې صحیح دی کلوز. اوس ګوره دا ما مخکې نه سلیکټ کړی اوس راځم فانټ ورکوم. ګوره ریکارډینګ شروع دی. فنټ کې مثلا دا کلر ما واخیسته دا او دې ځای کې مثلا لږ په دې ډول اوکې سټاپ مایکرو. ګوره دا ما سټاپ کړی. اوس هر ځای کې زه مثلا دغه سټایل زما په کار وي زه مثلا دې ځای کې زما په کار دی زه راځم دغه بټن کلیک کوم هم راځي. او که چېرته مثلا زه مالته لاړ شم مایکرو ته او زه مثلا دې ځای کې غواړم چې دا راشي مایکرو ته به راشي ریکارډ کړی دی مایکرو به کلیک کړئ کوم مایکرو ډبلیو مثال رن. دا وګورئ هر څه چې تاسو کوئ هغه ریکارډ کېږي. دا یاد لرئ. مایکرو کې وایرس هم جوړېږي ډېر کارونه پکې کېږي. سیکورټي کې مثلا که دا کلیک کړو چېرته مثلا وایرس جوړ شوی وي ورنه نو بیا نه اوپن کېږي هغه مایکرو. که لاندې کلیک کړو موږ ته میسج راکوي چې ډسیبل یې کړو یا انیبل کړو مایکرو. او که دا کلیک کړو بیا یې میسج نه راکوي که هر څه وي اوپن کېږي. دا بیا خپل رسک وي. دا رسک تا اخیستی مثلا که وایرس وي که هر څه وي که سیسټم یې خراب کړي یا پروګرام خراب کړه دا بیا ذمهوار خپله یوزر دی. ښه دا و مایکرو نه وروسته دلته دی سکرپټینګ یا ویژوال بیسک ایډیټر. دا نور ایډیټر دي چې هغې ویژوال بیسک مثلا دا ورډ پروګرام په ویژوال بیسک کې جوړ شوی. نور ایډیټینګ هم ته کولی شي پکې. ګوره دا زه کلیک کوم یو ساده مثال زه دلته راځم دغه ځینې یو فارم ورته اډ کوم. چې چا ویژوال بیسک نه کړی هغه پرې نه پوهېږي خو دلته مثلا ما دا اډ کړه دا یو پکچر دغه دی. زه دلته مثلا د پراپرټي ته راځم پکچر په نوم پراپرټي ته ځم مثلا دلته یو پکچر ورته خوښوم. دا پکچر ما خوښه کړه دې ځای نه راځم اندازه ورته خوښوم مکمل یې وښوده. مثال دې ځای کې زه یو بټن ورته اډ کوم. دې بټن نوم ډبل کلیک سره نه تاسو کولی شئ یو کلیک وکړئ هم چینج کولی شئ یا دې ځای نه مثلا تاسو کیپشن نه د دې نوم بدلولی شئ. ګوره دلته کیپشن کې کلیک وکړئ او ورته ولیکئ کلیک فار پیک. اوس زه مثلا دې ته لږ کوډینګ ورکوم. د دې پکچر نوم چې دی اول دا باید ستاسو یاد وي. پکچر نوم دی ایمیج 1. زه دلته اوس راځم دې ته کوډ ورکوم رایټ کلیک ویو کوډ. دلته ورته لیکم image 1 dot picture is equal to image 1 dot picture. او یو منټ بل کار موږ پرېښی دی چې دا ایمیج باید د دې ویزیبلیټي شي فالز وي. دا فالز چې کله رن یې کړو دا تصویر باید نه ښکاري ځکه بټن یې سره باید ښکاره شي. نو بیا راځو دلته ویو کوډ ته یو لاین بل کوډ ورکوو ورته لیکو چې image 1 dot visible is equal to true. بس ساده غوندې دا دې باندې تاسو کوو. ویژوال بیسک هم نه ویل په دې نه پوهېږي. دا کلوز کې ګوره اوس دا رن کوم دا ګوره ورډ کې ګوره مایکروسافټ ورډ دی. دا وګوره یو فارم غوندې بل اضافه شو پکې. دا چې زه کلیک کوم ګوره کلیک فار پیک ګوره دلته تصویر راغی. ګوره دننه ورډ کې مثلا دا چینج زما وکړه دا زه کلوز کوم. دغسې مثلا په دې کې مختلف چینجز تاسو کولی شئ. ویژوال بیسک ایډیټر دی دا. ټمپلیټ څه کار کوي
اول به یو ټمپلیټ خپل جوړ کو. ټمپلیټ څنګه جوړیږي؟ فایل نیو چې کلیک کړل ته ګوره موږ اکثره نیو اوکې هم کلیک کوو. اوس دلته ټمپلیټ کلیک کوو بیا اوکې کلیک کوو. دا یو ټمپلیټ شو. زه راځم ټو رایټ کلیک کسټمایز ته، یعنی د کسټمایز ته راځم دا فایل مینو هم راکش کړه، ټولز مینو هم لرې کړه، ټولز مینو هم لرې کړه، وینډوز مې لرې کړه، دا هم لرې کړه. مثلا دا یو ټمپلیټ ما جوړ کړ کلوز، دا یو ټمپلیټ شو. زه راځم دا سیف کوم. ګوره سیف د ټمپلیټ د نوم ورکوم مثلا خطرناک، دا ما سیف کو. اوس دا زه کلوز کوم. ګوره عادي یو فایل کې زه کار کوم، که دا هم زه کلوز کوم تاسو ته ښه پته ولګېږي. دا نو نیو، ګوره نیو عادي یو فایل دی، زه په دې کې کار کوم. مینوګان ټولې مکملې دي. زه غواړم چې هغه ټمپلیټ په دې باندې اپلای شي، نو زه ټولز ته راځم، ورته وایم ټمپلیټ ان اډنس. دې ځای کې ځان سره مختلف قسمونو ټمپلیټ اډ کولی شي. اټیچ ته راځم، ورته وایم خطرناک، اوکې اوکې. دا وګوره مینوګانې ورکې شوې. هماغه مینوګانې چې کومې موږ هلته انتخاب کړې وي هماغه ټمپلیټ دلته راغی. واپس تاسو ټمپلیټ ته راشي، اټیچ نارمل کلیک کوئ، اوپن، اوکې. دا وګورئ بیرته خپل حالت ته راغی. ټولز مینو ځکه ضرور ده، که چېرته موږ ټمپلیټ ته راشو اټیچ کلیک کوو او خطرناک هم راوسته، بیرته نارمل حالت ته بیا که چېرته خپله کار کوئ یا بل چاته جوړوئ بیا نارمل حالت ته نشي راتلی. ګوره که چې دا نه وي څنګه بس نارمل ته راځي، بیا به مینوګانې پکې اډ کړئ. دا ګورئ اوکې اوکې. دا ډاکومنټ نه مثلا موږ کولی شو یو ټمپلیټ ورته اډ کړو. کسټمایز خو مې ویلی چې ټول بار جوړېږي، مینو جوړېږي په دې کې مختلف شیان. که چې ته مثلا ارشي ویو ته راشي دلته وګوره ټول بار، دلته کسټمایز کې موږ پوره کار کړی و. آپشن کې مثلا ته کولی شې ډېر شیان دي چې دې کې ګوره داسې کله انسټال کړو هر څه مثلا موږ د بالکل ښه صحیح طریقې سره جوړ دی. ورډ پروګرام ښه صحیح کار کوي. که دې کې موږ ګوتې ووهو ورډ پروګرام اکثره بعضې شیان پکې کار نه کوي، نو دې کې هېڅ ضرورت نشته چې مثلا تاسو ګوتې ووهئ. که چېرته زړه ډېر خارښ کړي هغه بیا ستاسو خپل کار دی. زما په نظر د دې د تدریس کولو ضرورت ورته نشته، ځکه چې دې کې که ته ګوتې نه وهې نو ستا ورډ پروګرام خو روغ رمټ دی. ګوره مثال زه وایم دا ډرایینګ دا آپشن ما لرې کړه، اوکې. اوس دې زه نه دایره راخلم دلته رسموم چې موس پرېږدم نشه دا خو وځې بر شو. زه پرنټ پریویو کې ګورم دلته هم ښکاري. اوس راځو ګورو چې دا ولې هغه آپشن انتخاب شوی دی که نه. ګوره دا زه لرې کوم، لرې شوی نه دی دا اوکې. او ګوره ما دغه رسم کړی دی دایره، اوس دلته نشته، نه ښکاري. صحیح شو. نو دغسې کوم د ډرایوینګ چې دا کړي ډرایینګ او زه آبجیکټ کې مثلا دا ورته ډرایینګ لري که نو بیا هغه نه ښکاري. همدا ډول ډېر شیان دي دلته چې ته مثلا هغه کار وکړي. انیمیټډ ټیکس مثلا هغه کوم چې خوځېږي، سټیټس بار لري کوي، سکرین ټپس لري کوي، ډېر شیان دي ایډیټینګ کې، پرنټ کې مثلا چینجز کې. نو دې ته هېڅ ضرورت نشته، ټول ښه صحیح برابر دي. که بعضې ډېر مهم شیان مثلا تاسو کولی شئ بیا هغه چینج کړئ. اوکې دا به ډیلیټ کړو. آپشن کې مثلا تاسو بیا که ډېر زړه م خارښ کوي تاسو کولی شئ د هیلپ نه مثلا پوره معلومات واخلئ او په دې کې کار وکړئ.